بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم سورة يونس په اعتبار د ترتیب سره لسم نمبر سورت ده. ربط و مناسبت د دغه سورت د مخکې سره و هر کله چې مخکنی سورت کې په براءت د مشرکین امر وشو په قتال امر وشو، په دې سورت کې اوس د هغې براءت او د جنگ علل ذکر کوي. د مشرکانو سره قتال او جنگ ولی وکي، براءت د دوی نه ولی اعلان کوي، نو اساس راته ذکر کوي باعتقاداتهم الفاسده، بیکار او فاسده عقیدې لرودلې چې هغه عبادت من دون الله او د الله تعالی نه ما سوا د بوتانو عبادت او بندگی کوله. په دې اساس او بنیاد باندې رب کریم امر کوي بالقتال د دوی سره. دویم دا چې هر کله مخکې دعوت توحید ذکر شوله په سوره توبه کې، نو په دې صورت کې ادله عقلیه ذکر کیږي علی اثبات التوحید. راوشي ډیر عقلی دلایل دي. دریم دا چې په آخر د مخکنی صورت کې صدق د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر شو سره د اوصاف د هغه مبارک، او په دې صورت کې طالب جوابات دي د شبهاتونه چې کوم وارد و پر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم باندې. څلورم مخکې براءت ذکر شو د مشرکینو نه، نو دوی به ویل چې مونږ خو د خدای تعالی سره څوک نه برابرو، بلکې عقیده مو دا ده چې دا به د قیامت په ورځ باندې زمونږ شفاعتګري وي. دلته به تیر شو الهه مستقل خو نه دي. په دې صورت کې د دغې وهم نه جواب کوي چې دا کوم وهم دی لرو ده چې دا عقیده هم ګوره شرکي ده. پنځمه طریقه دا ده چې په مخکې صورت کې دا خبره ذکر شوه چې قبولیت د توبې د هغه صحابو نه چې کم د غزوې د تبوک نه پاتې وو، د هغوی د توبې قبولیت ذکر شه. په دې صورت کې تمثیل ذکر کیږي د هغې په قبولیت د توبې د قوم د یونس علیه السلام. دعوه د صورت څه شی ده؟ طالبه الرد علی الشفاعة الشرکیه. په دې صورت کې په شفاعت شرکی باندې رد کوي، او شفاعت شرکی کوم یو؟ نو شفاعت شرکی ته شفاعت قهری وای، هغه شفاعت چې کوم د الله تعالی په اذن باندې نه وي. په دې باندې رد دی، او په څو طرقو باندې. اول دلایل عقلیه محض راوړي، نه پکې اعترافي دلایل راوړي. دویم رد کوي په ټولو انواعو د شرک هغه چې د عقیدې د شفاعت شرکی نه را پیدا کیږي. دریم د الله تعالی اسماء الحسنا ذکر کوي 11 بحسب التکرار، او په دغه عقیده باندې استدلال کوي.
څلورم زواجر ذکر کی تقریبا 20 منکرین لرا کوم څوک چې دغه اعلی مقاصدونه منکر وو چې هغه توحید دی، رسالت دی، قرآن کریم دی، بعث بعد الموت دی، نو تقریبا 20 زواجر ورته ذکر کوي. پنځم تخویف دنیوي ذکر کوي په غرق کولو د یو خاص قوم د نوح علیه السلام به ذکر کوي، قوم د فرعون به ذکر کوي. ولې ځکه دوی انکار کوي د توحید نه، عقیده شرکي لرودله، نو په دې اساس باندې رب کریم هلاک کړل. خلاصه د سورت طالب وای دا سورت تقسیم دی 5 بابونو ته. باب اول دی تر آیت نمبر 11 پورې. پدې کې اولا ترغیب دی الی کتاب الله آیت نمبر اول کی. بیا زجر اول دی بی انکار الرساله په آیت نمبر 2 کی. دری عقلی دلائل دی په آیت نمبر 3 او 5 او 6 کی. اسمات تبعث دی مع البشاره او تخویف دی په آیت 4 کی. دویم زجر دی په اعمال اربعه او قبیحه په آیت نمبر 9 کی. تخویف اخروی دی آیت نمبر 8 کی. بشارت دے پا آیت 9 و 10 کی. درم زجر دے بے استعجال العذاب پا جلتی سر عذاب وختا آیت 11 کی. سلورم زجر دے پا نسیان دا نعمت اللہ تعالی آیت 12 کی. تخویف دنوی دے آیت 14 کی. پنزم زجر دے پا طلب دا چا سر دا تبدیل فی القرآن آیت 15 کی. شپږم زجر دی بالافتراء علی الله بالشرک په آیت نمبر 19 کې. رب کریم فرمایي نو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الذي جمع العباد بعد تفريقهم بما له من العظمة والامتنان. پنوم دا اغی ذات باندی چخپل بندگان راغون کلو رسو دا تفریق دا دوینا پدی چی دا اللہ تعالی لرلوی دا او احسانات دی. رحمان دے اغزات دے عمهم بالایجاد چی مہربانی کری او دی طول انسانانو تے وجود ور کڑے او خاص کری دی دوی من شاء بالایمان. رحم دے اغزات دے چی اولیاء خپل خاص کری دی بالرضوان پرزا سرا. الف لام میم خبر ممخ کے کڑے وا یا راشی تعبیروں کے الف لام را وی الف پا معنی دا اللہ سرا انا سرا، لام پا معنی دا اللہ، اور را کی اشارہ دا اراتا ارا. نو تعبیروں کا انا اللہ ارا ز اللہ تعالی بینما سشلرا تلک آیات الكتاب الحکیم. دا آیتون دا کتاب دے الحکیم چی حکمتون والا دے. نو تلکا کی اشارہ قرآن کریم تکا یا تلکا کی اشارہ اندغی صورت تکا. نو خو اس میں اشارہ دا نو چاہتا پی اشارہ کہے مخی مویلیو تلکا کی اشارہ کو یا طول قرآن کریم تا. نو طول قرآن کریم خلا دی وقت کے نازل شوئے نو جکل دا صورت نازلے دا. نو آغا صورتونا چی دا دین مخ کے نازلو نو گوی تا کو اشارہ دور باندے او دا کم صورتونا چی دا دی صورت نباد را نازل شوی اگی تا اشارہ دا پی اعتبار دا ما سینزلو سرا
الک لا را نازل شوی نه دی خو نازلیږي با او یا اشاره د مخکې صورتونو ته ده چې کوم د دې نه وړاندې را نازل شول. نو الله تعالی فرمایي دا آیتونه د کتاب دی الحکیم چې حکمتونو والا دی یا حکیم طالب چې محکم دی پدې کې حلال او حرام او حدود او احکام په تفصیل سره را روان دی او تیر شول. یا حکیم دی مضبوط کتاب دی اس خلل پکې نشته دی. یا معنا دا چې حاکم کتاب دی یا معنا دا چې دا کتاب محکوم فيه دی فیصله پکې صادر شوی دی. یا معنا دا چې ذل حکمت دی حکمتونو والا دی. نو دې کې به عقلي دلیلونو ته اشاره ده. اکان للناس عجبا آیات خلق لرا تعجب پدې خبره باندې ان اوحینا الى رجل منهم جمع وحی کلا یو کست منهم دبینا خلق تداد تعجب خبر اخکاری چې زمون یو سړی و او هغه ته چې وحی راغله استفهام انکاری کوي ان انذر الناس دا چې ویره وزنو خلق لرا او زیر ورک مومنانو ته په دې خبره باندې چې دوی لره قدم صدقین ثواب نیک دی یا دوی لره قدم صدقینا سلطنت دی یا دوی لره قدم صدقین مرتبه رشتیا ده. مومنانو ته زیر ورک چې دوی لره مرتبه رشتیا ده. نو قدم صدق کی طالب یا علماء کی سوق وی دا جنت نوم دی. جنت سوق وی مراد تینا اعمال صالحہ دی التي قدموها دا مخ کی چې دوی نیک اعمال کړي وي هغه ته مراد دی. سوق وی د دینه مراد سعادت سابقه ده فی الذکر الاول. سوک وی مراد دا قدم صدق نا شفاعت دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے. سوک وی مراد تینا منظر صدق دے او سوک وی مراد تینا درجات عالیہ دے. سوک وی مراد تینا ثواب صدق دے رشتون ثواب او سوک وی مراد تینا اجر حسن دے په سبب د آگی چې دوی مخکې کم اعمال کړي و. لنډه دا رب کریم فرمای مومنانو ته زیر ورکه په دې خبره باندې چې دوی لره قدم صدق دی رښتیا مرتبه ده عند ربهم. نو قال الکافرون والکافرانو ان هذا لساحر مبین یقینا دی چې دی خامخا جادوگر دے اخکارا خامخا جادوگر دے اخکارا. انکار دوی ذکر کا اس رب کریم عقلی دلائل روڑی ربط آیت دمخ کے سرا ویتو گورا کافران چی دی سرد دی گورا داخل کافران دی انکار کی دا حقنا دوی انکار زکر کئی جدی خلق واللہ تعالیٰ ندے پیجندلے کچر اللہ تعالیٰ پیجندلے وینو بیا بے انکار نکولے. ان ربکم اللہ اللذی یقینا رب ساس واللہ تعالیٰ دے اغزاد جاسمانون ازمکی پیدا کری فی ستت ایامنا پشپک برازو کے شپک برازو کے ازمک و اسمانون پیدا کری دی وہ خبر ممخ کی کڑے وا فی ستت ایام من ایام الدنیا ای فی قدرها او کہ خواہ خشیون پیولم حکم پیدا کول خدا اوکت وقت پشپک برازو کے پیدا کرے
مخلوق ته تعلیم د تثبت ورکوي تاسې کارونه کوئ په دمه باندې کوئ تلوار مه کوئ تعلیمه یې په شپږو ورځو کې پیدا کړې ثم استوى على العرش بیا رب کریم استوا وکړه په عرش باندې الک استوا سمانا نو تفسیر میں مخکر تکڑے ہو متشابہاتو کے ثم استوى على العرش بیا رب کریم استوا وکړه په عرش باندې الک استوا یو په حق د مخلوق کې دا نو معنی سرګند دا په یو سیز باندې برابرېدل دا د استوا معنا ده او یو استوا په حق د باری تعالی کې دا نو سمعنا والله اعلم بمراده بذلك الله تعالی اعلم دې چې دې مراد بسوي الله تعالی مراد په دې څه شي وي نو ثم استوى بیا رب کریم استوا وکړه په عرش باندې یدبر الامر تدبیر د کارونو کوي باری تعالی تدبیر د کارونو کوي یعنی تدبیر اصل کې ویل کېږي مخکې مې درته ویلو النظر فی ادبار الامور یو کار څوک کوي که مخیال وي او دغه کار آخر ته ګوري د څه دپاره د دې دپاره د کار آخر ته ګوري چې عاقبت محمود راشي مخلوق هلکه وایي پلانی سړی ډېر مدبر سړی دی تدبیر د کارونو کوي نو د دې څه معنا ده د کارونو ته ګوري د هغې عواقبو ته ګوري چې عاقبت محموده یې راشي رب کریم تدبیر د کارونو کوي څه معنا یعنی اندازه کوي امر د کائناتو په مقتضا د حکمت خپله څنګه چې د حکمت تقاضا ده د هغې مطابق باندې کارونه اندازه کوي ما من شفیعنا نشته د هیڅوک شفاعت کوونکی په ورځ د قیامت باندې الا باذنه مگر وی به په اذن او اجازت د باری تعالی باندې رب په شفاعت قهري راغی شفاعت نشته د قیامت په ورځ کوي نو د الله په اذن باندې به وي بغیر د اذن د الله تعالی نه څوک سفارش نشي کوی ذالکم الله ربکم د الله تعالی د رب تاسو دی عبادت وکئ افلا تذکرون ایا ولې تاسو پند نه اخلئ پکار ده چې پند واخلئ الیه مرجعکم جمیعا دغه الله تعالی ته واپس ستاسو د کولو وعد الله حقا وعده کړی د الله تعالی وعده رښتونی انه یبدأ الخلق یقینا باری تعالی پیدا کوي مخلوق لرا ثم یعیده بے واپس کوي د دې لپاره چې بدله ورکړي مؤمنانو ته هغه کسانو ته چې نیک اعمال کړي دي بالقسط په انصاف او بیا والذین کفروا هغه کسان چې کافران دي او انکار کړی دی د دوی لپاره شراب من حمیمنا وعذاب علیم دردون کې عذاب دی خلکو لرا او شراب دی اسکاک دی دوی لره د ګرمو اوبونه په سبب د آب هغې باندې چې دوی کفر کوو اوس دلایل جوی راته راوړي دا عقلي دي هو الذي الله تعالی هغه ذات دی جعل الشمس چې ګرځولی دی لمر ضیاء ډېر رڼا والا والقمر سپوږمۍ نورا لږې رڼا والا ضیاء هغې ځای کې استعمالیږي چې رڼا ډېره وي او نور مطلق رڼا ده نو دلته په مقابل د ضیاء کې راغلی دی مراد بدرې لږه رڼا وي لمر کې رڼا ډېره ده او سپوږمۍ کې رڼا کمه ده علما د حکمت لا دام وایي چې نور القمر مستفاد من نور الشمس د سپوږمۍ رڼا چې دی دا د لمر د رڼا نه راخیستلی شوې وقدره منازل او مقرر کړي دي دې لره منازل مراد د منازلو نه څه شی دي هغه 12 برجونه
دولس برجونا منازل آغا مسافت توئی جس پگمی پا یو ورز او یو شپا کی قطع کئی پا خاص حرکت پل سرا دس پگمی خپل خاص حرکت دی او دا پا یو شواروز کی تمزل کئی او تمسافت قطع کئی پا دی یو شواروز کی جس پگمی کم مسافت قطع کنو آغی مسافت تا منازل وئی اغی تا منازل وئی نو دا سپوږمۍ قطع کوي منازل لرا منازل چې دی بیا تقریبا 28 منازل دی طالبا او دا بیا تقسیم دی په 12 برجونو باندې دا هر برج چې دی هغه بیا 2 منزله او یو ثلث منزل دی چې سپوږمۍ کې په سپوږمۍ په دې کې چې دی په هر شپه باندې نازلېږي الکه هغه 12 برجونه بیا څه شی دي دا موږ تاسې چې وایو ثور او جوزا او عقرب او سرطان وغیره دا د برجونو نومونه دي نو دې کې چې د سپوږمۍ څه چل کوي مقرر کړي دي الله تعالی منازل د کراس سره حکمت سره لتعلموا دې لپاره چې وپېژنئ تاسو عدد السنین والحساب پشمار د کلونو کې والحساب او د ورځو کې د ورځو د میاشتو حسابونه خلک دې نه پېژني الکه دا پلانې میاشت ثور دی جوزا دا سرطان دی کال اندازه مور باندې معلومو ورځې اندازې مور باندې معلومیږي ما خلق الله ذلك نه دې پیدا کړی الله تعالی دا الا بالحق مگر د حق د ښکار کولو دپاره په تفصیل سره بیانوي الله تعالی آیتونه هغه قوم لره چې کوم قوم پوهېږي یقینا په اختلاف د شپو د ورځو کې هغه چې پیدا کړي الله تعالی په اسمانونو او ځمکو کې لآیات لقوم یتقون خامخا نښې د قدرت د باري تعالی دی هغه قوم لره یتقون عن الشرک نو د تقوا فواید مې درته مخکې ویلي وه یو فائدہ دلته را څرګنده شوه چې هغه اعتبار دی من آیات الله تعالی د آیتونو نه پند او عبرت هغه خلک اخلي چې په کومو خلکو کې تقوا وي تقوا راځي ورپسې ان الذين وزجر ذکر کې منکرینو د آخرت ته یقینا هغه کسان لا یرجون لقاءنا چې امید زمون د ملاقات نه ساتي او خوښ دي په ژوندونوي باندې واطمئنوا بها شهد اولئک دا مذکور خلق ټکانه د دوی اور دی بما کانوا یکسبون په سبب د هغې باندې چې دوی